یو ملګری سوال کړل چې مفتی منیر شاګر صاحب وایي چې د صلات التسبیح مونږ چې کوم دی دا ثابت نه دی، یعنی د صحیح حدیث نه دا ثابت نه دی. نو په دې حواله سره هغه چیلنج ورکړي چې یار دا ثابت نه دی او ډېر علما لګي چې دا اکثر د صلات التسبیح طریقې مخې دې فضیلتونه بیانوي. نو آیا په دې حواله سره شرعي رهنمایي پکار را چې آیا صلات التسبیح صحیح حدیثونه ثابت دی یا نه دی؟ ګوره یاد وساتئ صلات التسبیح په حواله سره سما یو ویډیو پرته ده، د هغې مکمل طریقه د هغې فضیلت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایله چې ای زما خوږ تره زه تا ته یو قیمتي تحفه درنه کړم، یو ډېره بهترینه تحفه در درنه کړم چې د هغې په ذریعه باندې ستا ټول ګناهونه به معاف شي، مخکني شاتني واړه او غټ. تاسو تا چې کوم اعلانیه کړلي یعنی کل عام تا کړلي، په ښکاره دي کړلي، په پټه دي کړلي، هر قسم له ګناهونه دا به الله رب العزت معاف کړي. او بیا تا او فرمایله چې دغه صلات التسبیح دی، صلات التسبیح مونږ چې کوم دی کوشش دا کوه چې روزانه کوه، که روزانه نشي کولی نو د جمعې په ورځ باندې کوه، او که د جمعې په ورځ باندې نشي کولی په میاشت کې نشي کولی، په کال کې، لیکن په کال کې هم نشي کولی نو په زندگی کې یو ځل دا مونږ ضرور وکړه. دا په حدیث کې ثابت دی. اوس راځو دې مسلې طرف ته چې دا د صحیح حدیث نه ثابت دی یا نه دی. نو بالکل دا صحیح حدیث نه ثابت دی. امام ابو عبد الله حافظ نشاربوری رحمت الله علیه دا غټ محدث تیر شوی دی، د خپل په کتاب المستدرک علی الصحیحین کې، یعنی دا دغه کتاب چې پاږي د ټول صحیح حدیثونه جمع کړیو، په هغه کې د صلات التسبیح دا حدیث چې کوم دی هغه ذکر کړل چې دا صحیح حدیث دی. او دا غینه علاوه امام زاهبی رحمت الله علیه چې دا حدیث غټ امام تیر شوی دی، هغه په دې حواله سره دلایل ورکړي چې دا صلات التسبیح د موږ په حواله سره چې کوم دا حدیث دی دا صحیح دی. نو دا د حدیث چې کوم غټ ائمه دي او په حدیثو کې د مهارت حاصلو، د دوی په مقابله کې مفتی منیر شاکر صاحب د خبرې زم صحیح حیثیت نشته. یو کس هغه چې هغه پاغي ماهر، هغه د وخت امامي، هغه د حدیث امامي، یو طرف ته هغه خبره، بل طرف ته یو داسې سړی چې هغه په هغه کې هغه مقام ته نه رسیدلی. نو بهرحال په دې حواله سره چې کوم د احادیث ائمه دي هغه دا بیان کړل چې دا صحیح حدیث دی. د دې مقابله کې د مفتی منیر شاکر صاحب د خبرې چې کوم دی صحیح حیثیت نشته. کوشش دا وکړئ چې دا موږ چې کوم دی روزانه کوي، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزانه کوي. روزانه نشي کولی جمعې پر میاشت کې نشي کولی، په کال کې نشي، په ژوندګي کې یو ځل دا ضرور وکړي، ځکه چې دا هغه موږ دی چې دې په ذریعه باندې الله رب العزت واړه غټ او په پټه او په ښکاره یعنی هر قسم له ګناهونو چې کوم دی الله رب العزت دغه مغفرت کوي. امید کوم چې تاسو به دا مسله سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.